کستاسو ماشوم دغه چیپس خوري یا د چنچور خوري یا د چڼه خوري یا چاکلیټ خوري یعنی عام کم سیزونه چې خوري چې په دکان یا په بازار کې ورته ډېر عام او ډېر ارزان ملاويږي نو دا معلومات تاسو ته نشته دي چې دا تاسو د ماشوم د پاره روزانه او بار بار خوړل د زهر نه کم سیز نه دي او دا سن دي چې کله هم تاسو ماشوم دا سیزونه بار بار خوري او هغه خوري او دغه معده د دې سیزونو نه ډکیږي نو په دې کې دنه چې کم سیزونه ز تاسو ته وسوم هغه سيزونه چې تاسو پیژنې نو تاسو به هرگز خپل ماشوم ته دا سيزونه بیا ورنه کې او نه به ورته وایي چې منډه ځان ته چپس والا یا چنچور والا یا چاکلیټ والا یا ځان ته نور سيزونه والا کم ته چې موږ په میډیکل کې الټرا پروسس سنیک ویل شو یا کله هم چې تاسو ماشوم د سکول نه واپس راځي یا هر چرته زین او تاسو د ماشوم په لاس کې خامخا دا ګنده سيزونه وي چې د دې د وجه تاسو د ماشوم چې کم صحت ته هغه ته تباہی طرف ته روان دي او تاسو د ماشوم دنه چې کوم وجود دی هغه ورځ په ورځ خرابېږي او ورځ په ورځ نقصان هغه ته رسیږي او نقصان ورته داسې رسیږي چې په دې کې دنه مالګه ورته ویل شي کم ته چې سالت سوډیم ویل شي دا غو مقدار پکې کافي وي ما خبره ده چې په دې کې ټرانس فیټ ورته ویل شي دا غو مقدار هم وي پکې چې دا تاسو د ماشوم د لپاره به انتها د خطرې سیز دی درېمه خبره ده چې په دې کې ارټیفیشل سویټنر ورته ویل شي کم چې سیزونه جوړیږي خو هغه پکې چې دا هم تاسو د ماشوم د لپاره د صحت سیز نه دی بلکې نقصان دی د دې سره سره ریفاینډ شوګر ورته ویل شي چې پاره کې هیڅ قسم طاقت نه وي او دا تاسو د ماشوم د لپاره به انتها د خطرې سیز دی او د دې سره ارټیفیشل کلر ورته ویل شي یعنی کوم رنگونه چې ورکړي وي نو دا هم ټیک سیز نه دی او د دې سره کوم خوندونه چې په دې سیزونو کې وي کوم د فلیور انهانسر ویل شي نو دا سیزونه تاسو ماشوم په دې خبره باندې بار بار عادت کوي چې تاسو ماشوم دا سیزونه خوري او تاسو ماشوم چې کله دا سیزونه بار بار خوري نو تاسو ماشوم ته دا نقصان ورکوي چې اوس ورته وغوښتي چې تاسو د ماشوم یو قسم صحت هم بیا صحتمند نه وي او به انتها زیات ورځ په ورځ خرابې دي شي کچري تاسو خپل ماشوم ته دې سيزونو نه منې نه کو نو نقصان یې د ټولو نه اول دا دی چې تاسو د ماشوم کما معده د هغه ډیره زیاته کمزوري کوي چې هیڅ قسم خوراک به هغه نشي ازمولې او د دې خبرې ثبوت تاسو ته عام ملاويږي چې نن سبا د معدې مریضان څومره زیات دي دویمه خبره ده چې تاسو د ماشوم کم دماغ او کم برین یعنی مازغه دي هغه دومره زیات خرابوي د دې خوګوالي د وجه چې کم کارونه د مزغوي او هغه کوي د برین فنکشن چې کم ورته ویل شي هغه په صحیح طریقه باندې بیان نکېږي او د دې سره تاسو د ماشوم چې کما یې نه ده هغه هم خرابېدو طرف ته ورسره تلی شي او د دې سره تاسو د ماشوم چې کمې ګردې دي هغه هم ورځ په ورځ خرابول شي کچري تاسو د خپل ماشوم احتیاط په خپل ونه کړو او د دې سره تاسو د ماشوم د زړه چې کم صحت دي دا ورسره هم خرابې دي شي ځکه چې کم سیز هغه ماشوم ته درکار وي د صحت لپاره هغه سیز ورته نه ملاويږي او کله چې د دې ګندا سیزونو نه دغه معده ډکیږي نو خامخا هغه ته به نقصان رسیږي او د ټولو نه غټ نقصان دا دی چې په ماشوم کې هغه طاقت کم چې د بیمارو خلاف د ماشوم په وجود کې دنه جګړه کوي کم ته چې امیون سیستم ویل شي نو هغه ورځ په ورځ کمزوري کیږي چې تاسو ماشوم به هر ټیم ستړی او ستومان وي او تکاوړ به محسوسوي او کله چې بیماریږي نو ضرب ټیکيږي نه چې دا ټول نه غټ نقصان دی او د دې سره تاسو د ماشوم چې کم اډو کې دي دا ورځ په ورځ کمزوري کیږي د دې ګندا خوراک د وجه نه چې هغه صحتمند کیږي نه نو کچري تاسو وایي چې زمونږ ماشوم د دې سيزونو نه امن شي نو تاسو ته پکار ده چې په کور کې هغه سيزونه ورته کېږي کم چې قدرتي سيزونه دي او کم چې صحتمند سيزونه دي لکه په هغه چې کوم آشنا سوزي د موسم مطابق وي هغه ورته تاسو کېږي په ترتیب سره او په خولي انداز سره چې د ماشوم چې کم عادت ته هغه د دې سوزي طرف ته مایل شي دیمه خبره ده چې موسمي کما میوه دا نه راځي نو خامخا تاسو ماشوم ته په دې انداز کې هغه پیش کوي چې ماشوم دا خوخه کی او دا بار بار اخلي او دې ګندا خوراک دي چې بس چنچورو چڼو وغیرہ طرف ته سوچ او فکر نزي او درېمه خبره ده چې تاسو پوي او بهتر انداز کې پوي کم چې د غوا والا پوي دي او تاسو ماشوم د سلورو 15 کالو نه زیات وي نو لګ مقدار کې هغه ور کول شي او د دې سره په کور کې چې کوم انډي دي هغه تاسو ورته په وبو کې یا نغشان په لګو غوړو کې خټول شي یا په خبل شي او د مقدار مطابق هغه ته ور کول شي چې دغه صحت لپاره فائدمن دي او په دې چپس چنچورو کو یا په دې چاکلیټو کې کم چې عام ملاويږي او تاسو د ماشوم لپاره نقصان وي نو په دې کې دا عادت د ماشوم جوړې دي چې کله ماشوم بار بار چاکلیټ خوري یا چنچور یا چپس یا نور د ګندا خوراک کوي نو په دې کې داسې سيزونه وي چې هغه سيزونه د ماشوم چې کم دنه وجود دي هغه ځان طرف ته راکش کوي او کله چې ماشوم په هغه باندې سترګې ور پریوزي نو د ماشوم زړه دا وایي چې زه داسې زواخلم او وی خورم خو نه په دې باندې ماشوم مړیږي او
او نه دغه صحت ته فایده رسیږي بلکې دغه ماشوم ته نقصان رسیږي. نو کله هم چې موسمي هر قسم خوراک وي تاسو ماشوم ته لږ لږ ورکوي او بار بار ورکوي نو د دې ګندا سیزونو نه به ستاسو ماشوم بچي او کله چې ستاسو ماشوم بچي نو ستاسو ماشوم بیا صحتمند صحت طرف ته تللی شي او ستاسو د ماشوم چې کم صحت دی دا بهتروالی طرف ته تللی شي او هر قسم بیماری چې کمی وي دا د انسان نه ختمېدی شي کچره انسان په خپل احتیاط کول شروع کی.